موږ سره یو ډله را پیدا شو بلډینګ کې یو ځای و د نر بچو یو سنت نه کو او شاید تر دې پنسي وایي دا ما میله دې ځینو کې بلا داسې وو ما میله جوړه چې په سجدي به پرې وتل نو تابع ول چې خدای پاک کله پاسي او چې څنګه به سلام وکړو خر به راول بلډینګ ته ولا ر باندې موبایل نو دومره ور سره بس ګاډي نه تصویر باز د خپل بوتاړ به کراواله ما یو ته په دې وګلاس کې خو 2015 وا مال ماما د دجال ټیم در سره شتا او زما د آقا د سنت ټیم در سره نشته ای بدبخت انسان ما ته موږ زمرسته وشو لانجه جوړه سوال درته کوم تاسو ته کوم چې عقیده دې چا سره جوړه ده حج داخله در سره کوم عقیده دې څنګه ده عقیده چې د اهل سنت والجماعت برابرې حج ته ور سره لاړ شي تاسو کو څوک در سره د قافله کې علما څوک دي به در باندې دمونه اړي قسم په خدای چې راضي قرضاره برازي عاشق سره زي عاشق سره الله دې ستاسو او زمونږه په خپل فضل باندې تلل نصیب کړي نه د مدرسو په پیسو باندې نه د یتیمانو په پیسو باندې نه د رعیت په پیسو باندې حج فرض دی او په خپل پیسو باندې نو عزیزانو درخواست مې داو دا یاد ساتي ځان سره دا خبره یاد ساتي دا الله د رضا لپاره په دې سره کې دا خبره ځان سره جوخته اولی کوي چې حج وکاو د چا سره د اهل سنت والجماعت سره ان شاء الله هر چا سره بنځي دویم دا دی چې حج تزي دلته بکلک احرام تړي د ادب چې زب الته به ادب نه کومه تا سره به وای به زم ملایما بخاری مراته په یادو یادې او چې په خپو باندې پیزار او په حرم کې ګرځېدو شیطان ته نظر چند بهتر دی شیطان دې سو چند بهتر دی تب بیت الله کې ورځ ابي جهل نه ګرځېدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د اسلام د پاره ویني د بدن نه قربان کې پر رسول الله باندې دای په بیت الله شریف کې هغه ویني روانه کړي ابي جهل 52 اجونه کړي سمرا 52 دا یاد ساتي ګوره چې په خپل پیزاري شیطان دې لعین دې د حرم عظمت په زړه کې نشتا اے ما یو کستول مال سرنګ چل دې حج مو د خیروش مبارک مشه دا مبارکي خو به نشتا مولانا صاحب زمونږ شیخ دې مونږ سره شیخ ویا شیخ و چې دا مبارکي نشتا مازه ستا شیخ ته خدای نه مبارک او موږ خدای مبارک کی او مال تعالی دې خدای مبارک کی مال مدینه منوره ته وکړه زی و یره چې موږ خصوصا زو راغلی واپس بزو اعظم شیخ و چې مدینه منوره ته تل حج فریضه کې خو نشتا حج کې خصوص فرض یو احرام مع النیت مع التلبیه او بالحضور د عرفات او بل طواف زیارت نو دا بګی د نور د مولانو بګی را دن نکړي آی هاي آی خدای توبه منګه د دین څنګه تشریح کو او تاسو ورپسې ور رواني ای سوال درته کوم مینت درته کوم نقش خپل زړه م پرې دی ګوره زړه نقش م پرې دی رونه خو ما نه یریږي ما ته به را یادوي ځکه چې انسان انتهایی کمزور دی انسان انتهایی کمزور دی منګه په خپل عمل باندې به تکیه نه کو ما مرګرو ته بیګام صد ورور مې راغله مال ورورا مونږ نه ایوب علیہ السلام او نه ابراهیم خلیل الله علیه السلام کمزوري خلق د دې زمانه دا فتنګر به نور رنگونه ور کوي ورنه د الله هر یو فیصله چې زما په حق کیږي زما د بچو په حق یاږي به ان شاء الله خیر وي ان شاء الله موږ له بچی چارا کړی الله دا ځان زموږ د چا په اختیار کې دی الله ختمه عقیده مو دا زموږ عقیده دا چې موږ به الله رب العزت هر څه چې موږ باندې راولي هغه به زموږ د عزت سبب وي ان شاء الله خو درخواست دا دی چې د هر چا یو امید او تمنا وي ځکه ابو هريره رضی الله عنه چې کله دا دعا وکړه صحابه کرام ورته مو وایا چې ما د دې کال نه بل کال ته مو وراړه نو ابو هريره رضی الله عنه مبارک ورته ویل ما موریدل د رسول الله مبارک نه نو هغه مبارک فرمایل چې د فتنو دور دی نو عبد الله ابن عمر سبیل مونږ ته خدای لار راکړه چې مونږ بل طرف ته لاړ شو عبد الله ابن عباس طائف ته لاړ یعنی فتنو نه ځان استل دا خپل خبره ده او به هر حال مونږ تاسو به ځان د پاره د خجون دعا غواړو حدیث کې راځي چې وای خدای مال عمر کې برکت واچوا دا د انبیاء او دعا ده ها خدای امتحاناتونم اوساته
امتحاناتو نم اللہ بچ کا امتحانات مونږ نشو ورکولی دا انتہائی ګرانه ده دې خو پوه نه شوم چې څه وایي سنت راته ښکار نه غالب ټکي مې وکړو غالبا خصوصي دعا انشاءالله دعا به غواړو درخواست مو دا دی ورونو چې موږ او تاسې به خیال ساتو چې زموږ او ستاسې هر یو عمل د محبوب سنت مطابق بیماری هم صحت هم صحت الله را کړی تاسې ته موږ او تاسې دې څه کول پکار دي قدر یې پکار دی مخکې د بیمارو راتللو مال الله در کړی لګول یې پکار دي مخکې د غریب کېدو نه نو خدای دې زموږ او ستاسې مال اولاد د دین دپاره قبول منظور وګرځوي درود شریف په شوق باندې اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد